شپږم میاشتې 15 تاریخ 2020 کال بلاروس ګرودنو. ستا په شناخته به هم لیکي چې خدای بخلی. ستا په شناخته به هم لیکي چې خدای بخلی. د څو پیسو لپاره خرڅ دې کړل دولت مالونه، تا حرام کړي دي وطن کې آرامۍ خوبونه. په دې بېوزله بېګناه افغان کوي ظلمونه. لکه لیوه مرۍ ور پرې کړې وینه اخلي خوندونه. هر فرد تکلیف ستا په دوره کې په خپل ځان ګاللی. ستا په شناخته به هم لیکي چې خدای بخلی. تا په بېوزله قوم ورکړې د جهاد فتوا، هم دې وژلي دي تور سرې په سنګسار جزا. د هر یو کور سپین سرې کړې تا پسې خیرا. ته ګناهګار یې د ګناه به وګورې سزا. وطن هر ګور کې دی کوچنی سپین ږیری ژړولی. ستا په شناخته به هم لیکي چې خدای بخلی. هو بل طرف ته دا بې شرمه قوم چې تا وګوري شي در په غاړه ډېر د مکره هم در وژړېږي. ږیره دې ښکل کړي سلامي تا پسې ودرېږي. په ډلو ډلو در روان یو خدای څخه نه شرمېږي. ولې دوی نه دي خبر تا جومات منبر خرڅ کړی. ستا په شناخته به هم لیکي چې خدای بخلی. ستا په شناخته به هم لیکي چې خدای بخلی. نو ته سر پورته کړې هم وکړې فرعوني مسکا. لکه انبیا ځان کړې معصومه له هرې ګناه. ته خبر نه یې واکدار بل دی در به کړي سزا. درنه به پوښتي د هر ظلم یو ذره ذره. سقر ځای دی چا چې بې ګناه قتل دی کړی. ستا په شناخته به هم لیکي چې خدای بخلی. ته پردی پالی تا موږ لپاره جنګ راوړی. وایي باتورې ما د لرې تا ته ننګ راوړی. په حقیقت کې بربادۍ مخ دې بدرنګ راوړی. زما بچی مکتب ته نه پرېږدي تعلیم لپاره. لورګانې ستا شهادت نامې خارج انګلند لري. ستا بچی ګرځي بې حیا بېشمار بای فرینډز لري. نو چې ترهګر ورته ووایم ستر بدرنګ لري. سعد ملک ویلي خاین مثال د هغه شخص دی لکه چې خپله مور بې شرمه ګاونډي ته بیایي. مشره مکارې تا په هر لور ولس دردولی. ستا په شناخته به هم لیکي چې خدای بخلی.